او درې آیاتونه آیت الکرسی او ورپسې دو آیاتونه درې دغه شو او درې بیا د سورته بقره اخیری آیاتونه دا لس آیاتونه چې څوک وایي نو د آفت نه د غم نه د مصیبت نه الله پاک ساتي او یو دا مجرب عمل چې څوک دا لس آیاتونه همیشه وایي نو قرآن شریف دغه حافظ نه بیا نه یریږي دا لس آیاتونه چې همیشه څوک وایي کوم لس آیاتونه سوره بقره لومړني څلور آیت الکرسی درې آیاتونه او درې سورته بقره اخیری آیاتونه خدا سورت مبارک چې دی مونږ دا مدني سورت دی د دې د نزول دا سلسله چې وا نو د پیغمبر علیه السلام اخر وخت پورې دا سلسله روانه و نه د دې په نزول باندې تقریبا لس کاله لګېدلې نور سورتونه به ور سره نازلېده او دا سورت به نازلېدو ځکه چې د دې یو آیت مبارک دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دا آیت مبارک په 10 هجری کې د مینا په مقام باندې یعنی یوم النحر چې کلو د مینا په مقام چې پیغمبر علیه السلام د حج غ مناسک ادا کول هغه دوران کې دغه آیت شریف نازل شوی دی او دا غي ناتیا یو اتیا داسې لکسیوا داسې ورځې پس بیا پیغمبر علیه السلام وسالم شوی دی یعنی تمره زمانہ د دې په نزول باندې لګېدلې ده او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما په 12 کال کې دا سورۃ زده کړې ده ابن عمر سے بارک راضی رضی الله تعالی عنہما چې هغه په 8 کال کې دا سورۃ دا زده کړې ده هغه وسنګ زده کړې هغه زده کړه د صحابه کرام هغه زده کړه هغه وسنګ زده کړه الله پاک هغه باندې پوهیږي نو سورۃ مبارک چې ده د بقره ټکی کې زمونږ مقصد چې دې ته بقره چې وای نو صوفیا حضرات د دینه د نفس اماره د هغه د پامال کول استدلال کوي چې هغه کله بقره الله لکنو مقصد ته ورسېده نو چې مونږ نفس اماره په مطمئنه او راضیه او مرضیه کې کله بدل کو د الله تعالی په توفیق سره او د شریعت په چوکاټ کې دننه نو علب مونږه د خپل ژوند په هغه مقصد کې کامیابیږو خبره پوښی تاسو الله جل شانه دې د دې مبارک کلام په علوم او معارف باندې مونږ ټول سرفراز او مالامال کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن الكريم اللهم اشرح صدورنا بالمعارف النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.